Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear student. In previous video we have talked about part of speech, and this video we are talking about noun. ग्राउंड कतून को पो तिरछी वीडियो के मंगा खबरें करे हुए पार्ट ऑफ स्पीच मुबारक के चरतागम नहीं की थी अगर जरूर हो रही प्री वीडियो के मंगा लन खबरें को नाउन मुबारक के कम ची बस पार्ट ऑफ स्पीच दे नाउन माना था उर्दू की इसम noon. Our definition among the Siuku, the name of anything. The name of anything is called noun. The harsh is num that's why noun way. Ko the insan we, au ko the zanawar numi, au ko the bejana numi, au ko the jandar numi. Ko the harsh is num that's why noun way, ko the mulk numi, ko the zinum we. او کو د علاقې نوم وي نو دا موږ څه ناون وو لکه ګوره د انسان نوم علي شو لکه د زناور نوم کاو شو لکه د بیجان نوم پین شو لکه د زی نوم لکه پېښور شو د ملک نوم لکه پاکستان شو book show book show school show او वगैरह वगैरह etc د هر شي نوم ته څه وایي هغه ته ناون وایي کو هغه د انسان نوم وي کو د ځناور نوم وي کو د یو ځای نوم وي کو د یو جاندار نوم وي کو د بېجانه نوم وي کو د ځمکې ځناور وي که د اوبو ځناور وي هر څه شی کو هغه ونې خو چې نوم وي هغه ته به موږ څه هغه ته به موږ ناون بیا مختلف قسمونه دي لومړنی قسم یې زموږ سره دی چې پراپر ناون دی پراپر ناون څه ته وایي د پراپر معنا ده خاص پراپر معنا ده خاص او د ناون معنا ده اسم د پراپر معنا ده خاص او د ناون معنا ده اسم د ګوره د دې نوم نه موږ ته معلومیږي دا چې پراپر معنا ده خاص او د ناون معنا ده اسم نو خاص اسم نو د دې نوم نه موږ ته دا ظاهره شوه چې د دې شیانو نومونه چې هغه خاص وي the name of any particular thing the name of any particular thing د یو خاص شي نوم ته موږ څه پراپر ناون وو خو هغه د خاص انسان نوم وي که یو خاص ځناور نوم وي ګوره لکه انسانانو کې زموږ سره مختلف ګروپونه دي لکه بوای او ځان نه هلکان په هر ځای کې کو په پاکستان کې هلک وي په انډیا کې هلک وي چې هلک وي نو هغه ته موږ څه هغه ته موږ بوای وو خو لکه اوس یو خاص هلک دی زموږ په دې کلاس کې چې د هغه څه نوم دی علي نوم دی نو دا علي اوس خاص شو که نه دا یو کس دی چې دلته په دې کلاس کې ناست دی د هغه څه نوم دی علي نوم دی نو ما یو خاص پین یاد کو چې هغه ته څه وایي کلیپر کمپنۍ جوړوي کلیپر پین ورته وایي نو دغه ته دا چې شو دا یو خاص یو پراپر ناون شو صحیح ده نو پراپر ناون څه ته وایي یو د خاص شیز نوم ته څه وایي پراپر ناون وایي کو هغه ګوره لکه بوک زموږ سره مختلف کتابونه دي هر کتاب د بوک وایي کو هغه کیمستري دی کو د میث دی کو د بایولوژي دی ټول کتابونه څه وایي بوک وایي خو لکه زه اوس یو خاص کتاب یاد کړم لکه د فزیکس بوک فزیکس نو فزیکس دا چې شو دا یو خاص شو د خاص شیز نوم ته موږ څه وو هغه ته موږ پراپر ناون وو خو د هغه د هر شیز خاص نوم وي لکه بوټونه زموږ سره ډېر شی دي ځینې یو شیز بوټ دي ځینې بل شیز خو دې بوټ ته څه وایي دا یو خاص بوټ دی صحیح ده چې دی وایټ بوټ دی داسې نور مختلف نومونه چې هغه شی زموږ سره خاص نومونه دي نو هغه ته موږ څه وو پراپر ناون وو بیا راځو موږ دویم نمبر لا چې هغه دی کامن ناون
ګوره د کامن معنا ده عام. تاسو ته معلومه ده چې اسم دی نو عام نوم عام اسم د عام نوم د عام شیز نوم ته به څه وایي کامن ناون وایي. A name which is given to everything in a group. A name which is given to everything in a group. هغه نوم کوم چې ورکړل شي هر شي ته په یو ګروپ کې. ګوره لکه زموږ سره مختلف مثالونه دي لکه بوای. اوس بوای چې هلک بوای هلک ته وایي هلک ته وایي. نو بوای چې کوم دی دا زموږ سره یو ګروپ دی خو نه مختلف کو هغه په هر ځای کې هلک وي کو په باجوړ کې وي کو په پېښور کې وي کو په پنجاب کې وي کو په انډیا کې وي کو په امریکا کې وي چې هغه هلک وي نو هغه ته څه بوای ویلی کېږي بلکل ورته ویلی کېږي. نو بوای یو خاص ګروپ دی خو نه چې دا هر شي ته ورکړی شو لکه علي دی هغه ته هم بوای ویلی کېږي احمد دی هغه ته هم بوای ویلی کېږي کو په کوم ځای کې هلک دی نو هغه ته بوای موږ ویلی شو. بل زموږ سره لکه ټیچر نو ټیچر ګوره ټیچر خو هغه په پاکستان کې ټیچر دی استاد دی صحیح ده نو هغه ته موږ ته ټیچر ویلی شي. په انډیا کې دی نو بیا هم ورته ټیچر ویلی کېږي. نو په هر ځای کې چې هغه استاد د استاد کار کوي او استادي کوي نو هغه ته موږ ټیچر ویلی شو. لکه ګوره فین دی فین څه ته وایي قلم ته وایي خو هغه دا قلم دی صحیح ده دې ته هم پین ویلی کېږي. کو بل قلم دی کلیپر قلم دی هغه ته هم پین ویلی کېږي. کو بل قلم دی چې صرف قلم وي او لیکل کوي د قلم خصوصیات کې نو هغه ته پین ویلی شو. داسې نور مختلف مثالونه دي ETC وغیره وغیره نور ډېر ښه مثالونه دي شته. پراپر ناون او د کامن ناون په منځ کې موږ لږ کمپټیشن کوو. نو پراپر ناون چې کوم دی دا زموږ سره انډیویډول استعمالیږي بلکل استعمالولی شي. لکه ګوره علي چې دی علي یو ځان نه کس دی که نه یو ځان نه هلک دی. نو انډیویډول څه ته وایي ځان نه د ځان نه یو کس لپاره موږ شو استعمالولی بلکل یې شو استعمالولی. او کامن موږ څه لپاره انډیویډول خو نه شو استعمالولی. علي لپاره علي ته په کامن ناون کې څه وایي بوای وایي. نو بوای چې دی یو ګروپ دا موږ چې استعمالو دا موږ انډیویډول نه شو استعمالولی دا موږ په ګروپ کې استعمالولی شو इंडिविजुअली नहीं इस्तेमाल वाले. प्रॉपर नाउन फर्स्ट लेटर देना बच्चे हमेशा वह कैपिटली और दीदा बा हमेशा बच्चे हमेशा बा स्मॉल लेटर बाई लिखल है की लेकिन कल पो सेंटेंस पर स्टार्ट की राशि ने बच्चे लिखी कैपिटल लिखल है की डिफरेंस लगा गोरा زموږ سره چې کوم د پراپر ناون دی دې لپاره آرټیکل نه استعمالیږي. آرټیکل زموږ سره نه استعمالیږي او دې لپاره آرټیکل استعمالیږي. او د دې چې کوم دی دا زموږ سره آرټیکل نه استعمالیږي آرټیکل دې مخکې نه استعمالیږي. او کوم پراپر ناون چې دی د دې پلورل هم نه جوړیږي د دې پلورل نه جوړیږي او د دې نه جوړیږي پلورل جوړیږي. لکه ګوره بوای شو پسې ټیچر شو خو علي خو موږ نه شو ویلی که نه. چېرته ویډیو مو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ. انشاءالله وی ویل میټ ان نیکسټ ویډیو. تھینکس فار واچینګ.